سلام دوستانو، نن در سره یو ډیره خوندوره دعا شریکوم. دعا ده که یو انسان کاروبار کوي، که یو انسان اول وار کاروبار شروع کوي، که یو انسان په کاروبار کې پرمختګ نه کیږي، بس دا دعا دی وایي الله پاک به خاورې ورته زر کړي چې هر کار ته لاس ور واچوي، الله پاک به هغه ټول ورته زر وګرځوي. او د ډیره مجربه دعا د سهار له لمانځه وروسته انسان د 7 واره یا 10 واره پوره کوي. او انسان چې کوم کار شروع کوي، که دکان وي که یو بل کار وي، چې اوله وار خلاصوي، اوله وار شروع کوي، نو بس دا دعا دی وایي الله پاک به هر کار ورته اسانه کوي، الله پاک به په هر کار کې برکت ورته اچوي، الله پاک به هر کار ورته سره زر ګرځوي. دعا د ډیره مختصره دعا او ډیره تجربه سوې دعا. حسبي الله لا اله الا الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. دا دعا د انسان دی وایي ما په خپل ډیره تجربه کړې ده او ډیره ازمویده دعا ده چې هر کار شروع کوم دا ووایم الله پاک هغه کار ډیر راته اسانه کړي او الله پاک په هغه کار کې ډیره ګټه راته